السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین. تاسو ګورئ چې فریکشن ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د آر اس آی دویم پارت وایو. په دې کې موږ د چارت مطابق کېږو د شارټ ټرم او لانګ ټرم کې ټریډ څنګه کېږي، د څخه استفاده باندې موږ پروفیټیبل ټریډ څنګه کوي، شو لاس څخه ځان څنګه ساتلی شو. راځئ چې خپل ویډیو سٹارټ کړو. دلته موږ ته لیکلي دي، ګوره تاسو ګورئ چارت تخنیک موږ دلته لنډ لیکلی دی چې اسانتیا لپاره تاسو تر څو ځای پوه شئ. ګوره چارت په درې نومونو تاسو ځان سره یاد کړئ: ګرینډ فادر، فادر، سن. په پښتو کې ځان سره نیکه، پلار، زوی. دغه درې نومونه به زده کړئ. څه شو؟ نیکه څوک دی، پلار څوک دی او زوی څوک دی. دا زه ته وایم. ګوره په لانګ ټرم کې تاسو ویلی شئ، تاسو دا چارټونه هر رقم چارټ چې دی تاسو که لانګ ټرم کوئ نو غټ چارټونه ځان سره برابر کړئ. یعنې د غټ چارټ ته بابا ووایه، یعنې نیکه ووایه، بیا هغه نه پس ته چې هغه نه لږ وړوکی چارټ دی هغه د بیا پلار ووایه، همداسې هغې نه پس چې وړوکی بیخي وړوکی دی او په کم چارټ کې چې ته ټریډ کول غواړې، په کم چارټ کې چې ته اکثریت ټریډ کې، په کم چارټ کې چې ته ټریډ کول غواړې هغې ته به زوی ووایې. صحیح شو؟ ګوره زه درته لنډ په دې کې په دې سټارټ نه ویم چې دا ګرینډ فادر او فادر دا مطلب دا شو چې دا ګرینډ فادر او فادر چې دی دا خپل بچي چې کوي کنټرولوي. ګرینډ فادر یعنې نیکه اول خپل زوی را کنټرولوي چې هغه پلار دی، بیا پلار چې دی بیا خپل زوی را کنټرولوي چې هغه چې دی سن دی. صحیح شو؟ نو دغه مطلب همدغه دا چارټ اصول هم همدا شی دي، ځکه موږ دا نومونه ورته ایښي دي چې اول مطلب که لانګ ټرم ټریډ څوک کاروي نو هغه به اول منتلي چارټ ګوري، ویکلي چارټ به په هماغه ثانه کې ګوري، هغې نه پس ته بیا به پسې ډیلي چارټ ګوري. یعنې ډیلي چارټ هغه چارټ دی چې دا پکې ټریډ کول غواړي، یعنې بای کوي یا سیل کوي، نو دا هغه چارټ دی. سن کې به سودا کوئ، سن کار یو چارټ وي، سن کې به سودا کوئ او ګرینډ فادر به ګورئ. ګرینډ فادر چې کوم خوا زور کوي هما خواته به تاسو په سن کې هم چې کوئ کوشش کوئ. یعنې که ګرینډ فادر بای خواته یعنې بره زور کوي، اپ ټرینډ زور کوي، نو تاسو به هم چې کوئ سن به هم هماغه اپ ټرینډ کې پیدا کوئ او اپ ټرینډ به تاسو به ځان برابروئ. او که همداسې ډاون ټرینډ نو ډاون ټرینډ او که سایډ وی او سایډ وی کې ما اکثریت تاسو ته ویلي چې ځان ساتئ. صحیح شو؟ ټریډ مه لګوئ، لږ خطرناک او که بیا هم چانس برابریږي ټریډ کولی شئ. صحیح شو؟ نو موږ د آر اس آی د مطابق وایو. صحیح شو؟ نو همداسې د شارټ ټرم کې څوک وایي نو هغه بیا د ګرینډ فادر ډیلی چارټ کیدی شي، فادر چې دی اول چارټ کیدی شي، سن چې دی 30 منټس والا چارټ کیدی شي. صحیح شو؟ نو همدا شان دی تاسو کولی شئ چې د دې چارټو څخه استفادې سره تاسو په ټول آر اس آی څخه یو پروفیټیبل ټریډ هم حاصل کړئ او ګټه ترې هم حاصله کړئ. تاسو کولی شئ چې په همدې باندې تاسو ګرینډ فادر یعنې بیخي په وړوکي ټایم فریم باندې هم کېښودلی شئ. یعنې مطلب اورلی ګرینډ فادر شو، فادر شو 30 منټ شو او یو منټ چې دی هغه سن شو چې په هغه بیخي شارټ ټرم بعضې ایکسپایري بروکري دي، بعضې لږ ټایم والی، نو یا بعضې خلک بیخي سکیلپینګ کوي، نو هغه دپاره چې دی دغه خپل په حساب سره ګرینډ فادر او سن چارټونه تقسیم کوي. صحیح شو؟ ښه راځئ چې شروع کړو څنګه به آر اس آی کې اپلای کوو. آر اس آی کې ګوره ګرینډ فادر اول خو موږ دلته تیار اګزامپل یې جوړې کړي دي، دا اګزامپل یې تیار موږ دلته جوړې کړي دي چې تاسو چې وکړئ تاسو ته اسانه وي. اول موږ ګرینډ فادر انتخاب کړی دی. ګرینډ فادر ګورئ تاسو ګرینډ فادر کې آر اس آی کې چې وګورئ په ګرینډ فادر کې دلته موږ انتخاب کړی دی. ګوره دا دی ټرزډے ټیوزډے 1 جون دی او 21 دی، 20م کال. صحیح شو؟ نو په دې کال باندې ګوره په دې کال باندې دغه دی په همدغه تاریخ باندې دلته چې شو آر اس آی ښکته راغی، د شپېتو نه ښکته راځي، یعنې ډاون ټرینډ جوړوي. نو دلته اوس موږ ګورو چې دا ډاون ټرینډ راځي. ګورئ صحیح شو؟ نو دلته مطلب د مارکیټ نور دی خوا لاندې مخکې نه دی راغلی، دې ځای کې اوس موږ ځان اماده کوو. چارټ موږ وتو ګرینډ فادر هم وکتو چې ډاون ټرینډ ته راځي. اوس راځو چېرته ځو؟ راځو دلته سن ته راغلو، سن ته چې راغلو فادر ته راغلو، فادر ته چې راغلو فادر کې هم ګورو ټرینډ چې دی ښکته را روان دی او په شپېتو نه چې کې شپېتو نه دا هم ښکته راځي. یعنې دواړه شپېتو کې چې دی ښکته ځان موډ جوړ کړی دی، یعنې دواړو چې کړی ګرینډ فادر دواړه باید چې کې شپېتو کې ځان ښکته جوړ کړی او که بره ځي نو په څلوېښتو کې بره باید ځان جوړ کړی یا د شپېتو نه بره ځان باید جوړ کړی. همدا شان دلته تاسو راځو سن ته راځو. سن کې اوس ګورو سن کې چې شو، سن کې دلته ګورو چې سن دلته دی، سن کې دغه ځای کې ګورئ تاسو وګورئ چې هماغه ځای کې ټریډ لاندې راتاو شوی دی. په دې ځای کې تاسو کولی شئ چې اوس چې وکړئ سیل ولګوئ، ځکه چې
ګرینډ فادر او فادر دواړه لاندې راغلي دي نو تاسو به سنم بس پوه شئ چې هغه هم لاندې راځي نو دلته تاسو کولی شئ سیل ولګوئ او پروفیټیبل ټریډ حاصل کړئ صحیح شو پروفیټ یې حاصل کړئ نو همدا شانتې چې شارټ ټرم تاسو غواړئ شارټ ټرم کې هم همدا شانتې انتخابولی شئ چې مرد سوی ویلو چې مطلب ګرینډ فادر تاسو کولی شئ اول لیم انتخابولی شئ اول انتخاب کوئ اول کې مطلب دلته اوس مطلب دا د دې ځای کې اپ ټرینډ جوړ شو اپ ټرینډ جوړ دی دا دې ځای نه اپ ټرینډ دی د څلوېښتو نه بره ځي دلته به زه دا ځای انتخاب کوم دا ځای به زه انتخاب کوم شاید جوړ نه شي خو بیا به زه وګورم دا پریکټس ما نه دی کړی په دې باندې خو زه تاسو مخکې ته ګورو صحیح شو دا ګوره دلته اوس مونږ دا د شپېتو نه بره په اول کې مونږ وکتو اول کې اوس اول مونږ ګرینډ فادر هم کې اول دا دلته راغی صحیح شو ګرینډ فادر اول شو دلته راځو په دې کې ګورو چې شو ګرینډ فادر اول شو دلته 30 منټس چې دی فادر دی نه جوړو صحیح شو تاسو ګورئ تاسو ته عملي خیمه دا دی هغې ځای کې هم بره روانو دا دې ځای کې هم دا دی زور کوي چې بره لاړ شي ګوره لږ سر لاندې راغلی خو دلته ګرینډ فادر چې وایي ګرینډ فادر ګوره د 2 کینډل لاندې راغلی خو ګرینډ فادر چې وایي هغه کېږي صحیح شو ګرینډ فادر په فادر زور راوړي او فادر بیا په سن زور راوړي صحیح شو نو موږ دلته خو لا ټرینډ نه لګو نو دا ټرینډ هم شو بره روان دی دلته راځو 1 منټ سوالاته 1 منټ دلته انتخابو 1 منټ دا دی 1 منټ دلته انتخابو 1 منټ ته چې راغلو دلته دا اگزامپل تاسو وګورئ دا اگزامپل مهمه دی ګرینډ فادر او فادر چې شو دواړو ځان جوړ کړی دی بره کش کوي صحیح شو دواړه چې کوي بره کش کوي بره کش کوي زه به دلته وګورو چې دا 1 منټ سواله اوس هغه کینډل زموږ چیرته دغه کړی دی منټس لږ کم وي که نه نو تر څو چې دغه کوي ویډیو اوږده نه شي صرف موږ د ویډیو د ورخطا یو کنې نور خو چې اوږده شي تاسو پرې پوه شئ پوهېدل مهمه دی چې تاسو پوه شئ ویډیو اوږده لنډه دا مهمه نه ده صحیح ده نو انشاءالله دلته به وي یا نیټ سلو دی چې نه ښي او یا چې دی ډېر زیات شاته دی زه بل ته ټایم وګورم چې دا کم ټایم دی چې دا ټایم نه رارسي دا 22 سپتمبر 28 دی 22 سپتمبر 28 دی او دا 22 سپتمبر 28 دغه دی راورسون دلته دی صحیح ده دا خو 1 منټس دی نو ځکه لږ لانجه جوړوي دا دی راورسې شو خیال هم دی ګوره ګرینډ فادر چې دی بره تللی دی ګوره ویډیو لږ زر دې وجې اوږده شوه خیر ګوره ګرینډ فادر او فادر چې دی دلته بره تللی صحیح شو ګرینډ فادر او فادر څنګه شوی ګرینډ فادر دا د فادر شو او دا د ګرینډ فادر شو ګوره 1 اور شو دلته ګوره لږ بره یې کش کړی همدا شانتې څلوېښتو نه بره تللی دا هم څلوېښتو نه بره تللی ګوره لږ لاندې راغلی خو موږ ګرینډ فادر ته ګورو دا هم لږ چې دلته صبر کوو دا د نور هم په دې ځای کې ګوره په دې نقطه کې څه شو په دې نقطه کې د ځان ګرینډ فادر سره برابر کړي ګرینډ فادر سره برابر کړي نو اوس ځو سن ته چې ګورو 1 منټ ته ګورو څومره غټې کینډلې جوړې شوې نو ښه غټ پروفیټ یې ورکړي صحیح شو نو انشاءالله همدغه شانتې تاسو ځان سره پریکټس وکړئ پریکټس چې مو وکړئ هغې نه بس تاسو په دې نور هم تفصیلي پوهېږئ که زه څومره هم تاسو دا ویډیو اوږده کم لنډه کم بله جوړه کم تاسو په دې دومره نه پوهېږئ څومره چې تاسو په خپل پریکټس پوهېږئ نو انشاءالله په دې باندې پریکټس وکړئ RSI ډېره ښه سټډي دا ښه کار کوي ډېر غټ ټریډران په دې کار کوي نو تاسو هم انشاءالله پروفیټ ته حاصلولی شئ صحیح شو انشاءالله تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم څه مشکل خبرې خپل کمنټ کې راسره شریکه کړئ تر بلې ویډیو په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته